په دې دنیا کې انسان چې کومه زندگی کوي دغه انسان باید فکر د آخرت ولري چې دا دنیا تیره ده، دا په مصیبت او په غم هم تیریږي، دا په راحت او سکون هم تیریږي، دا په مریضي او ناروغي باندې هم تیریږي، او دا په خوشحالي هم تیریږي. بهترین عقلمند په دې دنیا کې هغه کس نه دی چې ډېرې پیسې وګټلي، هغه کس نه دی چې د ځان دپاره یې بنګلې جوړې کړي، هغه کس نه دی چې ځان له یې مارکیټونو غټ غټ جایدادونه پیدا کړي. عقلمند سړی هغه سړی دی چې دنیا ته د کم شي دپاره راغلی و د هغه دپاره زندګي تېره کړي. نن زمانه کې خو عقلمند هغه دی چې ډېرې پیسې لري، په یو ښه موټر کې سپوري، ولو که د ده د بې عقلۍ څخه لس ګزه واخواته بوځي، لیکن د ده پیسې د ده ټول عیب ورپټ کړی. دغه د پیسو عیب چې د ده عیب یې ورپټ کړی دی، دا ما و تا کې کار چې ما و تا د ده ظاهري شکل ته ګورو، د ده پیسو، دولت، موټرو، ساعتو، کپړې و زمانه و زندګي ته ګورو، د ده هغه خرطوبۍ و بې عقلۍ ته نه ګورو چې په دې کې پرته ده. ځکه زموږ سره سړي ورک کړل، د دنیا پر سر سړي ورک دی. مسکین چې هر څومره عقلمند وي، هر څومره دانا یي، یوه مشوره ته خلک د لیرې ځای سره راځي، لیکن دغه مسکنت د ده عیب جوړ کړی دی، دا ټول ځینې ورک شي. موړ که هر څومره بې عقل یي، هر څومره مغروره یي، هر څومره خودپسند یي او خبرې یې اسمان ته رسېږي، لیکن د ده دغه ټول عیوب د ده پیسو ورک کړي. دا د دې دنیا د خلکو د دنیا سره د مینه په خاطر باندې موږ د دنیا سره دومره محبت کوو، دومره مینه کوو چې بې ادبي ما که پر بوده باندې یو ښه سره زر راوځړې، هغه بوده ته به موږ سلام وکړو. دا زموږ زړونه داسې جوړ شوي دی، زموږ فکرونه او دماغونه داسې جوړ شوي دي. سړي ته د سړیتوب په نظر موږ نه ګورو، د مال او د دولت په نظر موږ، او دا زموږ بدبختي ده. ځکه دنیا کې انسان الله راستولی دی د آخرت د جوړېدو لپاره، د آخرت د زندګۍ او د هغه راتلونکي دائمي ژوند چې الله وایي والآخرة خیر وابقا. دا د دنیا ژوند تېرېږي، دې کې به سپین ږیری سي، مړ به سي، ختم به سي، نوم به نشان به دې 15 کاله ژوندی بیا به ختم سي. آخرت کې دا شی نسته، مرګ نسته، مریضي نسته، سپین ږیرتابه نسته، همیشه به پر یو حال باندې، او ابقا همیشه ژوند دی.